ما د یکام نه بد نوم نه دی راوړی او زما دا وعده ده چې زه په صد کې یم مرګ خو ډېر اسانه شی دی چې د دنیا هر تاواني زه د یکام نه بد نوم والله که راوړم کلونه کېږي د ډیورنډ لاین ټیکه یې اخیستې ډیورنډ لاین دی که څه بلا ده څه پېښه ده نه ټیکې کوم چې زما زوی یې واخله که په کور کې راسره واوسي چې زما پلار یې واخله که په کور کې راسره واوسي چې زما لور یې واخلي والله که په هغه علاقه کې راسره واوسي ته لګیا زه تا ته څه ووایم هېڅ به نه وایم توپونه ولي زه څه ووایم یو خو مهرباني وکړئ زه انجینر یم سړی او خبر پام وکړئ په خپل توپک هغه کارتوس ګاروه چې ستا نه لوی ایستی شي وایي بله خلاصه کړې ده وایي دا د نواز شریف سره خېشي کړې ده وایي زه څه ووایم خشم هم راځي وروره دا بد کار نه دی چاته لور ورکول چاته خور ورکول چاته پلانه ورکول لیکن زیمانې ته بل کار شته بل کار شته تا زه دې په ځان خطا کړم زه د لور دې لپاره چاته ورکوم چې ما ته په ګټه راورسوي زما لور پر ده دی لکه د ده مور هر څوک شي زما لور څه وایي لیونۍ یتیمان نه خلک لیونۍ یتیمان نه خلک بده نه ده خو سره ورکوي یې خلک سندي کې هم خلک ورکوي پنجابي کې هم ورکوي بل کې هم ورکوي مسلمانانو نکاح وي سره رواج په دوی چې دوربین واچوي چې محمود نواز شریف ته نږدې دی خدای خبر څه خزانې یې بیجن اخیستې یا نو خدای خبر څه به یې کړي دا د ژوندی دې پوښتنه دې وکړه هر وخت یې ماته ویلي هر وخت نواز شریف چې بل کار یې وکړه ما ورته وویل چې هېڅ کار نه دا یو پیاله چای زه ستا پورولی یم چې ما کرالې در کولی دا دې ګډ ناست زما ورور پکښې زما ورور پکښې که ما یې 5 روپۍ چې نو غوښتې وې یا یې جنو غواړم چې د لوږې مرم هم د دوی پیسه پر ما دی لکه د شور بش چې د لوږې مرم دا خو وچنا د ارباب صاحب په کور کې دا غونډه غیر عیني وه دا غیر عیني ده دی له چار څوک ورغلي دي زه د سند پارټۍ ته هم وایم د جنوبي پښتونخوا پارټۍ ته هم وایم د پنجاب پارټۍ ته هم وایم د پېښور پارټۍ ته هم وایم چې هر څوک چې ورغلي دي هغو ته به نقصان ورکوي پوښتنه به دې کوي پر دې به غږېږي په هغو بیا څه کوو دا به کوي پاچاهي بس نورې خبرې نه کوو که د دې جنوبي پښتونخوا پارټۍ که د پېښور پارټۍ که د سند پارټۍ څوک یا ایستلي وو یا یې معطل کړي وو یا یې پر شا کړي وو ما ستی په ټول په مخکې دا ګډ بهال دا ګډ بهال پارټۍ کې لږ مشکلات وو نه وو مشکلات یا نظر شوی وه یا یې خپوس کې پر ناست که څه بلا چې نن جمعه به ما آیت کرسي زه وایم نور آیتونه هم پټ وایم ما آیت کرسي ویلې ده انشاءالله دا خپوس کې ولاړوو د پارټۍ سره داسې وګورئ چې ولاړ دی که خدای کړي دا خپوس کې به ولاړ شي پارټۍ به بېرته په یوه زړه په یوه خوله شي که زه نن پر دغه سټیج دا اعلان وکړم چې زه د پښتانه په خبره کار نه لرم ما نه به دا یو کال چې تا ته یې درکړي د دوی پلار به زما کور ته راوړي کور ته به یې راتجري وروره ته تکدار لیدلی دي تکدار ته تکدار ته کتلي دي تکدار چې دی وګورې دا تکدار خو په ښه ته مه مینځي خدای مې غرق درکړي خپله کتوکې په خپله یې پرېنیسه ملا دې مات شي سم سړي ناست دي ایست نه کوي چې تکدار لاس یې هر راکړه دا تکدار هلکه خدای ته وګورئ مهرباني وکړئ دا ښځې به ښرا وکړي دا ښځې مظلومې دي سهار به ښرا وکړي موږ به غرب کړي زموږ خویندې دي زموږ میندې دي ما لومړی صاحب نالو دي عزیزانو بچیانو ته ووایاست وروڼو ته ووایاست نشې د قانون ویښ کاږي نشې د قانون ویښ کاږي که وړه نشه یې که غټه نشه ماجد الله ته خواست کوم د کلي ملک ته خواست کوم یو ښه تبلیغي ته خواست کوم چې عزیزانو خبره کوي دا خامخا کوي چې وروره هره بلا چې کوئ نشې مه کوئ